راځم دلته زه خپل د بزنس انکم ته په اومیګا پرو کې چې یو څه زما ډېر زیات خوښېږي هغه دا ده چې ته د خپلې هره ورځې ګټه د هر تاریخ ګټه ته هر څه کتی شي. نو زه که چېرته دلته راشم د اپریل د میاشتې را شروع وکړو په میاشتو کې مستقیم راشو اپریل ته او د هغه نه وروسته اول تاریخ به راکلیک کړو ډایرکټي مستقیما تر اوسه پورې متخیل. یعنې که چېرته تاسې دلته وګورئ نهم د مې نه زما ګټه شروع شوې ده. نهم تاریخ باندې ما پیل اخیستی دی. زما اوله د ډایرکټ سپانسر نه فقط $80 یعنې دغه $80 ما لپاره ډېره زیاته پیسه وه. زه دغه د ټول نیټورکران چې ما سره دي دغه ډاشبورډ در سره مثال په ډول واخلئ. دغه اپ اینڈ ډاونز ځینې ملګري فکر کوي چې په نیټورک مارکیټینګ کې فقط پورته خلک ګټه کوي لاندې خلک ګټه نه کوي. دغه کنسپټ ډېر زیات غلط دی. داسې 13 میاشت جنوري کې ما فقط $1400 ګټلي وه، ولې زما په ټیم کې دوو غړو $10,000 ګټلي وه چې یو د هغو نه کایا صاحب و. نو خبر دا چې څومره تاسې تعادل ساتئ، څومره تاسې پرمختګ کوئ، څومره تاسې کار کوئ او څومره تاسې مخې ته ځئ، سختۍ زغمئ او خپلو پلانونو ته دقیق وفاداره پاتې کېږئ او ژمن یې. هر سحر چې راجګېږئ یا پلان له مخې راجګېږئ ورځ مو بېهوده نه شروع کوئ. دا چې موږ په نیټورک مارکیټینګ کې ولې ماتېږو، ولې پرمختګ نه کوو، ولې مخې ته نه ځو، په دې ټولو باندې به انشاءالله یو غږېږو. ما په نهم د مې شروع وکړه $80 $2 بل هفته، دا هفتې حساب دی، هر هفته بل هفته $2 $15 $580. دغه هفته زما لپاره یو له بهترینو هفتو وه چې زما دوه مشتریان، یو د کابل څخه او بل د کونړ څخه، تر اوسه پورې ما نه لیدلي، دواړه د خدای ژوندي او آباد لري. تر اوسه پورې خو اومیګا پرو نه ګټه مه اخلي، اول مشتریان نه مو $12 $10 هیڅ $1 هم نه. یعنې تاسې وګورئ اپ څومره تللی 580 پورې. خلک نیټورک مارکیټینګ کې داسې وایي چې پورته کسان دایمي ګټه کوي مخکې تګي، خو ولې بېرته بیا صفر ته راغلی. $500 $32 بېرته $0 $10 زر 500 300 190 2000 900 1200 800 تر دې پورې چې په دسمبر میاشت کې ما خپل تر ټولو هایست هغه عاید چې په هفته کې دی هغه هیټ کوم. نو انشاءالله راتلونکې میاشت موږ او تاسې دلته مارچ کې هر یو کوی شو هغه عاید چې تر اوسه پورې موږ ترلاسه کړی د دې نه پورته عاید په یو هفته کې په هر هفته کې دا ریکارډ مات کړو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ ما دلته 3000 عاید و، دلته 4400 4600 نهایتا، ولې بله میاشت کې دلته تاسې هم ګورئ، تاسې به هم کار کوئ، موږ به هم کار کوو، زحمت به باسو، هر یو به پرمختګ کوو. موږ او تاسې به هغه ټارګټ چې لرو د یو د 2 چنده او 3 چنده باید د جیب ترلاسه کړو. ولې موږ او تاسې کوی شو، موږ او تاسې انرژي لرو، موږ او تاسې پرمختګ غواړو. نو د همده لپاره که تاسو چېرته وګورئ هره میاشت مختلف، هر هفتې مختلف ډول عاید دی چې تاسې دغلته کتلی شئ. ټوټل $40,942 ما د اومیګا پرو څخه د بونسونو یا هم د نیټورک کمیشن په صفت باندې ترلاسه کړي دي. دغه $40,000 تقریبا زما لپاره د 4000 کسانو ډېرو په خبرو کولو باندې دوام شوي دي. زه په نیټورک مارکیټینګ کې داسې خلک ګورم چې په 3 ورځ راغلی نه وي ویل زه پیسې نه ګټم، ولې زه پیسې نه ګټم. ما فقط اول 4 میاشتې ګوره تر مې نه هم پورې ما هیڅ روپۍ نه ده ګټلې. ما په فبروري کې اومیګا پرو جوړ کړې ده، ولې ما تر مې نه هم پورې فقط زده کړې کولې. ستوري صاحب سره به ناست وم، د نورزي صاحب ډېر زیات کور ودان وي، په ورځ کې 3 ساعته 3.5 ساعته 4 ساعته 1 to 1 زوم سیشن. ما کرپټو نړۍ د نورزي صاحب څخه زده کړې ده، باینانس مې د نورزي صاحب څخه زده کړی، وریفیکیشن مې د هغه څخه زده کړی دی، پرمختګ مې ټول د هغه څخه پکې زده کړی دی. ولې مخې ته پکې روان یم. دا چې موږ څومره مخکې کار وکړو، څومره مخې ته لاړو، هغه یو جدا مسله ده. نو هر تجارت چې تاسې کوئ دا خپل اپ اینډ ډاونز لري، پرمختګونه لري، خنډونه لري. خلکو سره تاسې مخ کېږئ چې تاسې د مات سره غواړي تاسې ماتې ویني، نو د هغوی لپاره هم باید تاسې بریالي اوسئ. زه راځم اول دا چې باید په نیټورک مارکیټینګ وغږېږو. نیټورک مارکیټینګ لکه څنګه چې ستوري صاحب مخکې پروګرامونو کې مخکې برنامو کې هم تشریح کړې ده، د پروډکټ محصول خرڅول د ګروپ په شکل باندې په نورو خلکو باندې. یعنې شرکتونه اوس په دغه دنیا کې نه غواړي په تلویزیونونو باندې په بیلبورډونو باندې پیسې ورکړي او دغه پیسې چې ورکړي یو ټیم یو غړي ته یو څو نفر ته ورکړي تر څو هغوی مخې ته لاړ شي او
د خپل نه دوی ورکې ولې شاید دومره اغېزمنه نه وي یو وخت ډېر زیات اغېزمنه وه ولې نن سبا ټوله نړۍ له دغه برخې راوتې ده نو د لپاره هر شرکتونه چې نن نوې راځي موږ پرون ځینو ملګرو سره ناست وو هغوی غوښتل خپل یو پروډکټ بیس شی جوړ کړي او دغسې افیلیټ مارکیټینګ او نیټورک مارکیټینګ یو برخه پکې اضافه کړي تر څو د خپل محصول زر وباسي میدان کې او ښار کې مخې ته لاړ شي نو هر شرکت چې تاسو ورسره مخ کېږئ هغوی که غواړي په نیټورک مارکیټینګ کې کار وکړي د دې هدف دا ده چې خپل محصول د خلکو په واسطه باندې په نورو خلکو باندې خرڅ کړي یعنی نورو خلک راجذب کړي هغوی ته دغه ټریننګ ورکړي مخې ته لاړ شي دلته بیا دوه خبرې نورې دي یو خبره د نیټورک مارکیټینګ دی یو د افیلیټ مارکیټینګ د زموږ ځینې ملګري دغه دواړه سره مکس کوي لطفا دغه اشتباه در سره مه کوئ ځان سره نوٹ کړئ افیلیټ مارکیټینګ مستقیم بونس اخلي خلاص نور ته هیڅ اضافه عاید نه لري اوږدمهاله عاید نه لري که پروډکټ دې خرڅ کو خرڅ کو ولې که خرڅ دې نه کو تا ته عاید نشته ولې په نیټورک مارکیټینګ کې بیا دا سرچپه دی دا بڼه سرچپه ده معنا دا چې که ته چېرته خواري وباسي ته زحمت وباسي یو غوره ټیم ولرې کواشي هفته هر هفته چې موږ په اومیګا پرو کې لرو هر شرکتونه د نړۍ په زرهاو شرکتونه په دغه برخه کې کار کوي ګټه ترې اخلي نورو ته هم ورسوي نو راځم دغه یو ویشت نقطې چې ما تیاری کړي دي د کې د ستوري صاحب د کتاب نه مې راغستې دي ستوري صاحب ډېره زیاته بخښنه غواړم د نورو برخو نه مې راغستې ځینې خپلې شخصي تجربې دي هغه مې هم پکې شریک کړي دي نو راځم زه به تاسو ته پیل واخلم د یو نوي بازار موندونکي لپاره تر ټولو مهمې نقطې او اساسي خبرې لطفا که یو قلم او یو پنسل د ځان سره ولرئ یا هم یو نوټ د ځان سره نوټر د ځان سره ولرئ تر څو نوټ واخلئ دغه خبرې شاید ستاسو لپاره ډېرې اغېزمنې وي تر ټولو لومړی تاسو ټول دغه ملګري چې دلته تقریبا 22 نفره دي ټولو ته ښه راغلاست وایم د نیټورک مارکیټینګ دنیا ته زه په دې اطمیناني یم دغه ملګري څه ناڅه عاید لري ځینې شاید بیخي نوي وي ځینې شاید یو څه تجربه ولري ولې دغه تجربه موږ په افغانستان کې چې څومره زموږ د ټیم خلک دي اکثره بې تجربه کوي ځینې وخت د مات سره لامل کېږي ځینې وخت هغه وارم مارکیټ چې موږ ورته وایو کوډ مارکیټ چې ورته وایو دغه دواړه سره مکس کوي ځینې وخت په یو څه باندې فوکس وي په همدې یو څه باندې مخې ته روان وي چې تباهۍ سره مخ کېږي نو ما دغه مواد چې کوم را برابر کړي دا د لپاره چې موږ تاسو ټول وشو کولی دغه مواد څخه ګټه واخلو او مخې ته لاړ شو دغه صنعت د یوې ورځې صنعت نه دی دغه صنعت د یوې ورځې تجارت نه دی لومړی څیز چې تاسې باید په نیټورک مارکیټینګ کې په یاد ولرئ هغه دا ده چې دا ساتیري نه ده دا تجارت دی دا ساتیري نه ده بیا تکراروم دا ساتیري نه ده دا تجارت دی اکثره خلک چې نیټورک مارکیټینګ ته راځي ځکه ماتېږي چې دته د ساتیرۍ په توګه ګوري یا دا فکر کوي د ځان سره چې زه ولی څو وخت به ورکړم که کامیاب شم که نه یو بل مخې ته به لاړ شو نو که چېرته تاسې یو بله تجربه لرئ په نیټورک مارکیټینګ کې د یو بلې کمپنۍ نه هغه یوې برخې ته کوي هغه هیڅ تېر شئ ترې شاید تاسې په دغه نوي بهیر کې د لړستونو سره مخ شئ ولې تاسې لپاره ناممکنه نه ده تاسې کولی شئ بیا پیل وکړئ بیا هڅه وکړئ بیا پرمختګ وکړئ راځم دغه صنعت ته زه به تاسو ته یو مثال درکړم کله چې موږ تاسې لاړ شو یو دکان ته المارۍ اخلو یا یو تلویزیون اخلو بالخصوص دغه ډیجیټل دنیا کې نن سبا چې هر څه اخلي یو ګایډلاین ورسره وي یو لارښود ورسره وي ولې موږ تاسو کور ته فکر هم کړی ځان سره فکر وکړئ 90% هیڅ وخت دغه ګایډلاین نه استفاده کیږي د کوم لارښود چې موږ تاسو د کتابچه غوندې راکړل شوی دا نه استفاده کیږي دغه نه موږ تاسو استفاده نه کوو ولې ځکه موږ تاسو خپله په دغه څه کې لګیا یو پوهېږو لګوي هر څه راته زده دي ولې که چېرته یو ستونزې سره مخ کېږو دغه ګایډلاین ته مخه کوو دغه لارښود ته مخه کوو دا مثال عیناً په نیټورک مارکیټینګ کې هم دی کله چې موږ د ستونزو سره مخ شو موږ باید نورو ته مراجعه وکړو موږ باید نورو ته مخه وکړو موږ باید د نورو نه زده کړه وکړو موږ باید خپل دغه غرور بې ځایه تکبر چې دی دا د ځانه لرې کړو موږ باید پوښتنه وکړو تر څو زده یې کړو تر ټولو عظیمه خبره چې په نیټورک مارکیټینګ کې دا هغه دا چې هره ورځ لمرینه ده هره ورځ لمرینه ده یعنې دا چې کله به تاسې زده کړه کوئ کله به تاسې ګټه کوئ او کله به هم ننداره کوئ کله به پرمختګ کوئ یعنې که زه تاسو ته ووایم په جنوري کې ما فقط ننداره کوله صحیح ده ما په جنوري کې نور هیڅ کار نه دی کړی فقط مې د هلکانو ننداره کوله هلکان ته مې کتل چې هلکان څه شی کوي دی ما ټیم لګیا دی دوی
څومره پوټنشل لري، څومره انرژي لري، څومره زحمت باسي، دا مې کته. ولې ګټه مې ډېره زیاته کمه وه. دغه میاشت کې مې پوټنشل به حد ډېرو، دغه میاشت کې مې انرژي به حد ډېره وه، ګټه مې ډېره وه، زده کړه مې په کیسه مې ډېره وکړه. نورزی صاحب راغو، ستوره صاحب راغو، مولانا صاحب راغو، دوی سره مې هر یو سره جلا جلا مجلسونه وکړه. دوی نه ما دومره څه زده کړل. ما په دغه ځکه درته وایم چې ما پوهنتون یو نیم کال ویلی، ما پوهنتون کې دومره څه نه دي زده کړي لکه دوی سره مې چې په دغه یو هفته 15 ورځو تېرولو کې زده کړي. نو معنا دا چې کله موږ او تاسې په نتورک مارکیټینګ ته راځو، دا تمه توقع دی اول باید هیڅ کله ونه لرو چې ولا زه دې باید حتما نن پیسې وګټم، سبا دې پیسې وګټم، میاشت بعد دې پیسې وګټم. او ته به یې وګټې، ولې ته به ډپرسې، ته به ګریډي وي، هرسي به وي، او کله چې هرسي شوي ته ناکامۍ سره مخ کېږي. نو په یاد ولرئ هره ورځ لمرینه ده، ځینې وخت به زده کړه کوو، ځینې وخت به ګټه کوو، ځینې وخت به ننداره کوو، ځینې وخت به د پرمختګ لپاره حوصله کوو، یعنی شاته به راځو، کینو به، ننداره به کوو. راځم مخې ته د لپاره چې مونږ دغه ملګرو وخت ضایع نشي. د نتورک مارکیټینګ حیثیت دا ډېر زیات مهم دی. که زه تاسو ته ووایم په افغانستان کې څومره کمپنۍ چې راغلي دي په نتورک مارکیټینګ کې چې کار کړی دی، یا هم هغه اشخاص چې نتورک مارکیټینګ ته راغلي دي، زه دلته دغه موږ سره چې کوم ملګري دي 20 نفر چې کوم موږ سره دي په دغه ټیم کې، زه پوهېږم 90% ټول تبلیغات فقط په فیسبوک کوي. ملګرو هیله کوم دغه میک مقابل کې تر څو نور ملګرو ته مزاحمت ونه شي. نو نتورک مارکیټینګ مخکې مې تاسو ته تشریح کړه، ساتیري نه ده. که تاسو نتورک مارکیټینګ ته د ساتیرۍ په سترګه ګورئ یا په دې نیت راځئ چې ولا یو 2 نفر را پیدا کړم، هغوی دې ماته نور کار کوي، هغوی زه ټرین کړم، هغوی ته پرمختګ ورکړم او زه نور که لارې یو په بله واړوم او که لارې کښېنم، زه به میلیونر شم، زه به پیسې وګټم. دا هیڅ امکان نه لري، دا دروغ دی، دا سکیم دی. دا چې څه فکر کوئ هغه برخه ده. دا ریلمي ورور د هغه دې بند که، مایک دې بند که، هیله کوم. نو د دې لپاره چې کله نتورک مارکیټینګ ته راځئ، یو څه چې باید په یاد ولرئ هغه دا چې ساتیرۍ په سترګه ورته مه ګورئ. که چېرته تاسو د ساتیرۍ په سترګه ورته ګورئ، چېرته تاسې فکر کوئ چې راشئ کښېنئ یو خوا په بله واړوئ، که لارې خوبونه وکړئ، 2 نفر را پیدا کړئ، پروډکټ خرڅ کړئ، خلاصه تاسې ګټه وکړئ، تاسې به مخې ته لاړ شئ، دا غلطي ده، دا ځان غولونه ده، دا نور هېڅ څه نشته. زه تاسو ته دا نه وایم چې تاسې باید د دغه مسلک غلام شئ، ولې تاسې باید هغه شیان چې زه نه تاسو تشریح کوم دغه ټولو باندې غور وکړئ، دغه ټولو باندې کار وکړئ، په ځان باندې کار وکړئ. څومره چې تاسو سره نور خلک راځي هغوی ته یې بېرته ورسوئ، څومره چې تاسې نورو ته یې رسوئ تاسې ټیم به پراخېږي، تاسې د ټیم کار به لویېږي، تاسې به پرمختګ ډېر زر کوئ. اول څه چې په نتورک مارکیټینګ کې باید موږ او تاسې په یاد ولرو هغه د کمپنۍ انتخاب دی. په نتورک مارکیټینګ نړۍ چې موږ کله تاسو راځو، زموږ بریا زموږ ناکامي دواړه زموږ د کمپنۍ پر اړه، کوم کمپنۍ چې موږ او تاسو انتخاب وکړو. یعنی مهمه دا ده چې تاسې هغه شرکت انتخاب کړئ چې ستاسو شخصیت ورسره جوړ وي، ستاسو شخصیت را جوړ کړي، ستاسې لپاره د پرمختګ چانس ډېر وي، ستاسو ضرورتونه رفع کړي. موږ دغه لپاره میدان ته ورسره راځو او کار کوو. کله چې د کمپنۍ په لټه کې شخصا زما لپاره کوم شیان چې مهم دي د یو کمپنۍ په پیدا کولو کې، هغه د هغه کمپنۍ رهبریت دی یا هغه خلک چې پورته دي، د هغوی رویه ده، د هغوی هڅونه ده، شته که نشته. ځکه دویم په تېر یو کال کې په انټرنیشنل لیول کې اوس زه ډېرو ملګرو سره لګیا یم، ځینې ملګرو سره خبرې کوم، هغوی نه م څه زده کوم، ځینې ما نه دا توصیه کوي چې څه ورته واورم څنګه وشم کولی په دومره کم وخت کې چې موږ پرمختګ کړی دوی هم پرمختګ وکړي. یعنې ځینې اشخاص دي زموږ سره په فبروري کې ما سره یو ځای پیل کړی دی، هغوی اوسه پورې بلډر دي، زه پلاټینیم یم. زموږ د هغې ترمنځ فرق څه شی هېڅ فرق نشته. ولې تکتیکونه دي، ولې لارې دي، لارې چارې دي، دغسې څومره عملي کوو هماغومره به مخکې ته ځو. نو کله چې رهبریت ته راشو، زه په شرکت کې د پاولو چې وی پي دی د هغه ډېر زیات منندوی یم. په دغه څومره وخت کې چې زموږ څومره مشکلات راپېښ شوي دي، که زما څومره څه په کار وي، که زما څومره لارښوونو ته ضرورت وي، هغه ټول ماته کړی. حتی تر دې پورې چې ما یو ورځ فیسبوک کې یو پوسټ کړی او د هغې سکرین شاټ راولېږلو چې دغه جمله دې د شرکت په اړه غلطه ده، که لرې کې دا به ډېره بهترینه وي، ځکه آینده کې دا ته بېرته ګوته نیول کېږي. دا د شرکت رهبریت دی. زه دې سره نورم په شرکت باندې ډاډه شوم، په شرکت په کار کول باندې خوشحاله شوم چې داسې څوک شته چې ما څاري. که لایک کوي، کمنټ نه کوي، هغه مهمه نه ده. تاسې خلک تاسې څاري،
تاسو چې کله راځي رهبری کې څوک دی هغه ټول تاسو فکر مکو چې هیڅ څوک تاسو نه ساري که زما د ټیم غړي دي کوم تاسو ټول د بیا ستوري صاحب لاس لاندې راځو بیا د نوري صاحب لاس مجموعي لاندې راځو مونږ تاسو ټول سارل کیږو چې مونږ څه کوو څه نه کوو سره کمپوز لیکو سره کم چاته جواب ورکو هر څه سارل کیږي نو د لپاره مونږ چې اوس په کوم فرصت کې اومیګا پرو دغه د رهبریت د فالوینګ تعقیب ډیر زیات دی زه الحمدلله په دغه برخه کې ډیر زیات خوشاله یم او د لپاره به اومیګا پرو وسم جوائن کړی دا وسم پکې لګیا مو مخې ته به هم ورسره ځو دویم د ګټې ورکړه چرته چې تاسو کار کوئ د ګټې ورکړه په کوم ډول او څه وخت تاسو باید په دې مطمئن شئ چې دا طرحه د اوږدمهال لپاره د باور وړ ده او که نه ځکه چرته راشم د نتورک مارکیټینګ برخه ته ځینې ملګري وایي چې مثلا کې نفر $0 واچي دغه پورته نفر پورې $0 حساب شو خو دا پیسې خو ختم شوې $100 یو ته ورکړه $100 بل ته ورکړه $100 بل ته ورکړه ولې نه سیستم تاسو کار نه کوي سیستم په دوه لاینو روان دی باینري سیستم په دوه دی میټرکس په دریو دی همدغه سي پورته سي یعنی که باینري سیستم تخپل راشو خلاصه دغه مونږ چې څومره انویسټ دی یو لاین کې کو دغه پیسې نه دي دا رنګ والیوم دی یا هم آر وی ده دغه ډالر نه دي دا پوینټونه دي د دوه پوینټونو آزادول لپاره هر څوک باید په داخل سیټ کې بیا کار وکړي او پرمختګ وکړي مخې ته لاړ شي ټیم جوړ کړي نو که چېرته څوک تاسو ته وایي دغه پیسې چې موږ اچو دا پورتم $100 شو پورتم $100 شو پورتم $100 شو دا ډېره غلطه نظریه ده هیڅ چاته $100 نه ورکول کېږي تاسو به لیدلي وي هیڅ چاته هم $100 نه ورکوي بلکې دا پوینټونه دي د لپاره ته باید شرکت ته هماغومره اماونټ بیرته ورکړي چې ګټه ترې واخلې پرمختګ پکې وکړي نو شرکت ته چې ته هغومره اماونټ ستا د لاس لاندې راځي ستا د ټیم نه ورځي هغه ګټه چې دا ورکوي دا باید د باور وړ وي چې د لپاره تاسو موږ او تاسو به ورځ په خپل ټیم کې بیا د اومیګا پرو تحلیل کوو چې اومیګا پرو په څه ډول نتورک مارکیټینګ ګټه ورکوي د شرکت تاریخچه ډیره زیاته مهمه ده دا ډیره مهمه چې تاسو کوم شرکت سره کار کوئ د هغې په تاریخچه پوه شئ څه پکې روان دي څنګه کار کوي شاید داسې ډېر شرکتونه وي چې 500 کال نه هم را په دې خوا وي 150 کال نه هم را په دې خوا وي ولې ستاسو په درد نه خوړل کېږي ځکه محصول چې تاسو خرڅوئ دا کوم څه چې تاسو خرڅوئ دا خلک غواړي دا تاسو نه غواړئ که تاسو د ځان لپاره پکې دوا ونه مونده ستاسو د درد دوا نه شوه ستاسو مشکل رفع نه کو ستاسو ستونزه رفع نه کړه هغه شرکت کې 1.5 کال هم کېږي ستاسو په درد نه خوړل کېږي مثلا مثال په ډول موږ او تاسو کیو نتورک مثلا په پروډکټ بیس کې نور کمپنۍ چې دي هغه به ورکو کمپنیان ټول ښه کمپنیان دي ولې کامیابېدل پکې ځینې وخت داسې راځي چې غیر ممکن حسابېږي ولې که بیا هم سخت کار وشي او وخت ورکړل شي پرمختګ لپاره پکې اراده وي حتما رسي مخې ته ځي د هغه وروسته محصول دی محصول هغه څه چې شرکت تاسو ته وړاندې کوي او تاسو په خلکو خرڅوئ دا هر څیز دی مثلا موږ په اومیګا پرو کې د فورکس پکیجونه خرڅو یا هم دلته خلکو ته دا وړاندې کوو مثلا په پروډکټ بیس کې هربل لایف دي دوی لوازم خرڅوي نور شرکتونه دي کاپی ټریډینګونه خرڅوي نور شرکتونه مختلف شرکتونه چې اوس په د اخره کې ټول دغه نتورک مارکیټینګ مسلک هم د پروډکټ بیس نه راوخته دی ټول په ان اف ټیز میټاورس فورکس کرپټو په ټول برخو باندې روان دي نو کله چې تاسو شرکت محصول ګورئ اول به دا وګورئ چې بازار کې تقاضا څومره ده څومره خلک دا غواړي دویم دا ده چې د ستونزه حلوي شي کنه لکه څنګه چې مخکې ته دریم دا چې دغه محصول چې موږ تاسو وړاندې کوو یا خرڅو دا د اثر سره سم دی کنه دی یعنی که چېرته زه تاسو ته ووایم یو محصول مونږ راخلو خرڅوي او هغه د 500 کالو پخوانی سټایل وي هغه خلک نه خوښوي که ډېر خلک خوښ کړي 3 کسه 4 کسه نو د لپاره محصول چې کله انتخابوي د اثر سره سم معنا دا چې کوم پرمختګ کوو نو باید شرکتونه هم د پرمختګ سره سم د ځان د ارتفاع لپاره پیدا کړو ګټه ترې واخلو تر ټولو مهم څه د محصول په اړه چې څومره پوښتنې ستاسو ذهن ته درځي هغه ځان سره نوٹ کړئ هغه وپوښتئ څومره چې کولی شئ په دې اړه تحقیق وکړئ څومره چې کولی شئ ځان ډاډه کړئ هماغومره به تاسې د محصول په اړه پوه شئ او کله چې تاسې نه پوښتنه کېږي تاسې به ډېر ډاډه ځواب ورکوئ او ډېر به ښه مخې ته ځئ دویمه برخه ده لیوالتیا یعنی نتورک مارکیټینګ د هر بل مسلک غوندې لیوالتیا غواړي شاید
تاسې د یو ملګري محصول واخلئ. ولې ما خپل ملګري اومیګا پرو ته نږدې په دې نه یم دوندله چې رایې ولم ځکه هغوی ورته لیواله نه وو. څوک چې لیواله وو فرید دلته فرید ورور شته دی 6 میاشتې بعد یې مسیج راته وکړو چې انډیواله ما تا سره باید وګورو زه پاکستان کې ما دلته هغه ته راتلم ترکیه ته راتلم ما ته یې ویل زه والا پیسې درلېږم ته ما له پکیج فعال کړه هملته پیسې راولېږلې ما ورته پکیج فعال کړو په اومیګا پرو کې. ولې زما نږدې ملګري راسره نشته ځکه لیوالتیا نه وه. او کله چې په یو څه کې لیوالتیا نه وي تاسې پرمختګ نشئ کولی. ولې یو څه په یاد ولرئ که تاسې د لپاره چې یو ملګری خوشحاله کوي یو ملګری هغې زړه خوشحاله شي یو محصول واخلئ تاسې ګټه نه بلکې تاسې تاوان کوئ. نو هر صنعت هر مسلک هر تجارت لیوالتیا ته اړتیا لري. نو یو څه باید په یاد ولرئ تاسې د کورنۍ اخوا په زرګونه خلک باید وپېژنئ په زرګونه خلک دته انتظار باسي چې تاسې دغه محصول وړاندې کړئ تر څو دوی ترې ګټه واخلي. زه به تاسو ته مثال درکړم دغه زما خپل شخصي مثال دی. زه کوچنی وم ما دغه د ماشومتوب نه د خلکو سره دغسې ناسته ولاړه خوښېږي د خلکو سره خبرې خوښېږي. البته مخکې مې شوق دا و چې باید سیاسي علوم ویم ولې اوس غواړم تجارت ویم. دغه توقعات دي چې بدلېږي د وخت سره. کورنۍ غوښتل چې زه باید طب ویم ځکه کورنۍ کې یو ډاکټر باید وي. زه په ډېر آرام سره کېناستم خپل پلار ته مې ویلې داجي ملکه ته وایې ستا لپاره به زه طب وویم ولې هېڅکله د طب په چوکۍ نه کېږم. معنا دا نه ده چې ما د طب نشو ویلی یا د حوصلې نه وه یا د صبر نه و یا زحمت مې نشو باسلی ولې لیوالتیا مې ورسره نه وه. ما نه غوښتل چې ډاکټر جوړ شم ولې که جوړېدم هم بیا مجبور وم او که مجبورۍ حالت ته راشي بیا هم ما اخره کې خپل وړاندیز کړی چې زه بیا هم په چوکۍ نه کښېنم. معنا دا چې لیوالتیا مې ورسره نشته. بیا به زه خپل آزاد تجارت ته ځم یا به هم یو برخې ته چې زما لیوالتیا پکې ډېره وي هغلته ځم. نو تاسې که د بزنس ته راځئ اول مو خپله لیوالتیا د بزنس سره وکړئ. د بزنس کې ښه روپۍ شته. د ملګرو هیله کوم دغه مایکونه بند وساتئ. معنا دا چې موږ دغه بزنس ته راځو اول خپله لیوالتیا باید وګورو او دغه لیوالتیا بیا د دې باعث کېږي کله چې موږ دغه صنعت یا دغه مسلک او یا هم هر څه کې چې موږ کار کوو هغه خوشحالي راکړي یو ښه احساس راکړي او هڅوي مو چې پرمختګ وکړو. مثلا د مثال په ډول زه اومیګا پرو کې دا اوس تاسو سره ناست یم دغه اوس موږ او تاسو په نیټورک مارکیټینګ غږیږو. دغه یو لیوالتیا ده چې ما سره شته ده. ما هڅوي زه ستړی کېږم نه تاسو ته وایم تاسو ستړي کېږئ نه نورو ملګرو ته نور دغه د هر یو لیوالتیا اندازه د هغې د بریا هغه اندازه ټاکي. مثلا تاسو یو مسلک ته څومره وفادار څومره لیواله او څومره پرمختګ کول غواړئ هماغومره به تاسې پرمختګ پکې کوئ ځکه تاسې لیوالتیا ډېره ده. او که څومره لیوالتیا کمه وي لکه مخکې مې چې ویلې که ساعتېرۍ لپاره راغلی وي ولا چې راځئ 2 ساعته ورکړم کښېنم کلارې او بس نور به پرمختګ کوم یو ورځ 2 ورځې کار وکړم میاشت کار وکړم نور یې پرېږدم چې ولا لاندې کسان به لګیا ښي طرف ته محمد لګیا دی او چپ طرف ته محمود لګیا دی او زه به پیسې په مخ ته ګټم. په چیلنج درته وایم یوې هفتې لپاره به ګټې 2 هفتو لپاره به ګټې 3 هفتو لپاره به ګټې اخر دنه دا ستا ډاونلاین تښتي تا ته وایي چې انډیواله زه نشم کولی تا سره کار وکړم ځکه ستا د خوا نه هېڅ فیډبک نشته دی ستا د خوا نه پرمختګ د هغه تعقیبول نشته دی هغه د پرمختګ لپاره هېڅ پلان نشته نو حتما به درنه بېرته تښتي. نو که چېرته لیوالتیا نه لرئ نیټورک مارکیټینګ ته مه راځئ. که چېرته مینه ورسره نه لرئ که چېرته تاسې ما به د چا سره خبرې کولې تلیفون کې هغه ما ته ویلی چې دغه بحث به لږ اوپن هم کو ورسره داسې ما ته ویل چې ته جی ایف لرې مې نه ای لرې ما څه شی ستا اومیګا پرو ستا نیټورک مارکیټینګ ستا جی ایف دی. یعنې تر دغه حده چې کله یو څوک ستا په اړه دومره تصمیم نیسي چې ته یو څه ته دومره ارزښت ورکوې چې مینه ورسره کوي نو بریا پکې حتمي ده. نو بیا هم درته وایم چې لیوالتیا حد څومره لوړ ټاکئ څومره ډېر لیواله پاتې کېږي هماغومره به ډېر پرمختګ کوئ. تر ټولو مهم څیز د لیوالتیا برخه کې تاسې چې کله نیټورک مارکیټینګ ته راځئ یا د نیټورک مارکیټینګ دغه ګروپ جوین کوئ تاسې د یوې فکر خاوندانو خلکو سره یو ځای کېږئ. دغه خلک ټول په یو څه باندې فوکس کوي په یو څه باندې لګیا دي. یعنې دغه خلک ټول په همدغه یوه لاره روان دي. که چېرته تاسې لیوالتیا پکې کمه وي تاسې ووځئ دلته نه یو ورځ راشئ یو ورځ رانشئ یو ورځ ګټه واخلئ یو ورځ ولا بس زه احمد شته محمود شته دغسې هر څه پرېږدئ پاشلي نو حتما به تاسې تاوان کوئ. زه په ډاډ در سره وایم دغه خلک به پیسې ګټي دغه خلک به سیمینارونه ورکوي دغه خلک به هر څه کوي
محصول به پلوري ولې تاسې به یو وخت په سر خاورې اړوله که زه چې دا اوس ځینې ملګرو سره چې ما په پیل کې ما سره پیل کړی او پرېښی او اوس چې په سر خاورې اړوله چې ولا کشکې مې پرېښی نه وي پرمختګ مې پکې کړی زحمت مې باسلی و تر دغه حده پورې لیوالتیا د شرکت ټاکل دا دوه مهمې برخې دي راځم درېمې برخې ته رهنما درلودل مونږ چې کله نیټورک مارکیټینګ ته راځو یو شخص ته ضرورت لرو هغه شخص معنا دا چې دغه کس ستا رهنما وي دغه کس هغه څوک دی چې په دغه مسلک کې لته یو ورځ زیاته تېره کړې ده او پوهېږي چې څنګه یو څه ترسره کړي ولې یو څه چې ډېر مهم دی هغه دا چې هغه کوچ یا منیټور هغه تا پسې نه راځي دغه یو څه ځان سره لطفا نوٹ کړئ کوچ منیټور تا پسې نه راځي چې احمد راشه ما سره کار وکړه محمود راشه چې تا له دا شی زده کړم دغه به ته پسې ورځي دغه به ته دغه کوچ را پیدا کوي دغه به ته دغه منیټور خپل را پیدا کوي چې کله ستونزو سره مخ کېږي ورته وایي چې ولا دغه ستونزې سره مخ یې به څنګه وکړم لاره اوس زما منیټور مولانا صاحب دی نورزی صاحب دی او ستوری صاحب دی زه چې کله ستونزې سره مخ شم مستقیم هر یو ته اکثره وخت نورزی صاحب ته میسج کوم ځکه هغه په سټرکچرونو شیانو کې چې کله زموږ مشکل پیدا کېږي هغه ته کوم ولې کله چې په عمومي کنسپټ باندې خبره کوم زه به ستوري صاحب سره لګیا یم ولې کله چې به په انټرنیشنل سیستم باندې خبره کوم زه به مولانا صاحب سره لګیا یم څومره چې تاسو کوی شئ خپل کوچز پیدا کړئ ځان ته منیټور پیدا کړئ هغه خلک چې په دغه برخه کې کار کړی او زحمت یې باسلی دا داسې مثال لري چې په 80% په 100% کوشش باندې زحمت باندې تاسې 80% نتیجه ترلاسه کړئ او مخې ته یعنې که چېرته تاسې ځان ته لاړ شئ یو څه مزده نه وي هر څه خپله تجربه کوئ په ځان هر څه خپله پیدا کوئ هر څه خپله مخې ته وړئ نو تاسې به د ډېرو ستونزو سره مخ شئ تاسې به 100% خپله زحمت باسئ ولې کله چې یو منیټور یا کوچ پیدا کوي هغه نه بار بار پوښتنه وکړي هغه ته میسج وکړي هغه ته ورشي دا مهمه نه چې ستا پلان دی ته چا راوستی نه هر چېرته چې پورته یو تکړه کس وي هغه را پیدا کړي هغه سره کار وکړي هغه که ستوری وي که بلال وي که نور الهي وي که هر ملګری که مهاجر صاحب وي که کامیاب صاحب وي چې ټاپ لیډران دي هر یو پسې میسج وکړي ولا چې دغسې کې ستونزه ده مثلا دغسې څنګه وشم کولی خلکو ته معلومات ورکړم څنګه وشم کولی پرمختګ وکړم مخې ته لاړ شم هغوی به تاسو سره نظریات شریک کړي ولې که چېرته هم خوب وړی کار نه کوي نو کوچ خو تا پسې نه راځي هېڅکله هم چې تا ته نه وایي چې راځه تا ته لار وښیم ته ګټه واخلي نو هر کله چې تاسې نیټورک مارکیټینګ ته راغلی داخل شوی لیوالتیا سره مو ځان سره یو کوچ یو رهنما پیدا کړه دغه کوچ سره به تاسې 90 ورځې هره ورځ په کنټاکټ کې اوسئ ځکه اولې 90 ورځې ستاسو د تجارت تر ټولو مهمې ورځې دي کله چې تاسې دغه احساس ونه لرئ چې دغه 90 ورځې زما چیلنجونکي په هر تجارت کې تاسې کوئ په هره برخه کې تاسې ځئ اول 90 ورځې ستاسې وفاداري ستاسې لیوالتیا ستاسې زحمت هر څه یو څه لاسته درکوي یعنې معنا دا چې 90 ورځې تاسې باید ټول فوکس په نیټورک مارکیټینګ په دغه شرکت کې څومره کارونه کېږي څومره پرمختګونه کېږي د ډاون لاین کنټرولول د خپل ټیم جوړول دغه 1 to 1 ستراتیژیانې زده کول ولې 1 to 1 ولې زموږ د هر ټیم ځان په ستراتیژي وي لکه زموږ چې یو په یو باندې ده ولې دغه منل ولې نورو ته ګټه رسول دغه ټول باندې باید ځان پوه کړئ د سره خوا کې د خپل کوچ ته باید داسې د احساس ورکړئ چې تاسې په یو څه پوهېدل غواړئ نو هغه خلک چې له تاسې څخه پورته دي هغوی سره روابط پیدا کړئ هغوی سره پرمختګ لپاره خبرې وکړئ هغوی ته لاره پیدا کړئ تر څو هغوی تاسو سره مرسته وکړي ځینې وخت داسې وي چې تاسو یو چا ته لاسرسی نه پیدا کوئ په مختلفو ډولونو تاسو کولی شئ هغه ته لاسرسی پیدا کړئ مثلا کمنټ ورته وکړئ مثلا مسیجونه ورته پرېږدئ مثلا سټوریانو کې منشن کړئ مستقیم هغه د سړي توجه تاسو ته راوړئ تاسو کولی شئ هغه د ځان سره مانیټور کړئ او تاسو ګټه ترې واخلئ او پرمختګ پیدا کړئ نو متفاوت افکار چې کله یو ځای شي دغه یو غوره نتیجه ورکوي نو د لپاره مانیټور پیدا کړئ کار وکړئ او مخته لاړ شئ دغه درې نقطې په نیټورک مارکیټینګ کې بهترین نقطې دي ولې نورې هم نقطې راځي زه به 12 دقیقې دغه 15 اول برخو کې باندې غږیږو بیا راتلونکي برخو کې نور باندې غږیږو په بله یکشنبه کې لومړی یو لارښود پیدا کړئ بیا وروسته غوره لارښود پاتې شئ معنا دا نه ده چې تاسې یو څه زده کړه او نور یې بس پرېږدئ ما زده کړه او خلاص معنا دا چې تاسې کله یو غوره لارښود پیدا کړ یو څه مو زده کړ
نو بیا تاسو هم یو غوره لارښود شئ، ډوپلیکیټ یې کوئ، نورو ته ورسوئ. څومره چې نورو ته رسوئ هماغومره به تاسو پرمختګ کوئ، هماغومره به تاسو دغه علم زیاتېږي، هماغومره به تاسې دغه ارادې لوړېږي ورسره او مخ ته به ځئ. څلورمه نقطه تر ټولو مهمه نقطه هغه چې زه اکثره وخت په نتورک مارکیټینګ کې دغه یو کال راهیسې ګورم اکثره خلک ورسره مخ دي. د دوی توقعات، د دوی ایکسپیکټیشن دا ډېر زیات وي. یعنی کله چې دوی نتورک ته راشي، زه به خپله زموږ یو ملګری و هغه نتورک مارکیټینګ شروع کولو، ما 6 میاشتې بعد هغه راوستو نتورکینګ ته. 6 میاشتې بعد مې هغه په دې قانع کړو چې راشي دې دنیا ته او کار وکړي. ولې کله چې شروع کړه په اول هفته کې ولا زه خو پیسې نشم ګټلی، دا خلک نه راځي. نو مې ته څومره وخت بعد راغلی؟ 6 میاشتې بعد. دا خپله شخصي تجربه درته وایم. نو مې ته چې 6 میاشتې بعد راغلی چې دومره علم لري، تر ماسټرۍ پورې علوم لري، نو ته به یو چا نه چې هغه د 12 نه فارغ وي، ته به د یو چا نه چې هغه تعلیم نه لري، ته به د یو چا نه چې هغه د ډیجیټل دنیا چې ته په ډیجیټل دنیا کې عملي کار کوي، هغې نه څه توقع ولري چې راشي تا سره ستا کمپنۍ جوین کړي. چې ته خپله 6 میاشتې بعد راغلی، نو ته باید دغه ګډې بازار موندنه کې صبر ولري. یعنی صبر درلودل او خپل توقعات راکمول، دا د دې باعث کېږي چې موږ او تاسې ټول وشو کولی وروسته پرمختګ وکړو. ما تاسو ته ولې اوله کې خپل ډاشبورډ وښودو، $80 $60 $0 هېڅ پیسې پکې نه وي، ځکه ما یې توقع هم نه ورځ. ما ورته اول کې ویلی چې ما 10 کاله فقط $100 پاکیج ته ورکړی، زه نور په نټورک هم نه وم پوهېږم. ولې ما چې کله 4-5 میاشتې په نټورکینګ کې زده کړې وکړې، پسې وګرځېدم، په ګوګلونو کې ګرځه، مقالې پیدا کوه چې څنګه وشو کولی نټورکینګ کې مخې ته لاړ شو، څنګه وشو کولی ټیم جوړونه کې مخې ته لاړ شو. د ستوري صاحب سره شپه ورځ غږېږه، د نورزي صاحب سره غږېږه، مولانا صاحب سره غږېږه. حتی باور وکړئ سبا ورځ زما امتحان و، د شپې د یو ټیم ویبینار په زوم کې، زه د شپې په 1:30 بجه هغه ته ناست یم، سهار هغه ته امتحان ته بیا راځي شوی یم، 1.5 ساعت 2 ساعته زه هغه ته ناست یم. نو اول چې تاسې خپل توقعات کنټرول کړئ، اداره کړئ، کمې کړئ، تاسې به وروسته پرمختګ وکړئ. ولې یو خبره بل هم ده، تاسو شاید په تجارت کې داسې خلک هم ووینئ چې راشي په یو میاشت کې بازار کې غوغا جوړه کړي، پرمختګ پکې وکړي، په $100 وګټي. نن تېره میاشت کې لکه ما د سات غوندې یو ملګری راغی، په یو میاشت کې 15 رنګه واغېستم. دا یې ما لپاره ډېره زیاته جالبه وه چې هغه په یو میاشت کې څنګه 15 رنګه واغېسته. ولې کله مې چې هغه وکړ، هغه 8 کاله په نټورک مارکیټینګ کې تجربه لري. هغه چې کمپنۍ ته راغو، پوره د خپل ټیم سره راغو. بیا مې ویل چې انډیواله ته بیخي صحیح روانې. ځینې وخت دغه پرمختګونه وي چې تاسې وینئ د خلکو، هغه تاسې ضعیفه کوي. دې په ځای چې تاسو ته انرژي درکړي، تاسو ضعیفه کوي، ځکه تاسې کوشش کوئ، هڅه کوئ، ولې نه رسېږئ. ولې؟ ځکه چې تاسو خپلو توقعات چې کوم دي دا ډېر جګ ټاکلي. نو په نتورک مارکیټینګ کې هر ورځ پیسه نشته، هر ورځ ګټه نشته، هر ورځ مارینه ده، او دلته موږ او تاسو ته څوک معاش نه راکوي. د ستوري صاحب د کتاب په لومړي ورقه کې دا ډېر زیات واضحه لیکلي چې موږ او تاسو ته هېڅ چا مزدوران نه یو، نه موږ ته څوک معاش راکوي. موږ دلته تجارت کوو. په پیل کې هم درته ویل موږ دلته تجارت کوو، او کله چې ته تجارت کوې دغلته زحمات شته. تاسو د نړۍ د کامیاب تجاران لیدلي دي یا د ژوند کیسې ورته لوستلي دي چې دوی څومره ستونزو سره مخ شوي دي. زه په دې اطمینان یم زموږ ملګرو کې هېڅ ملګری، یعنې 5% ملګري دغه اوس چې موږ سره زوم کې دي، دوی د نټورک مارکیټینګ په اړه دوامداره مطالعه لري او غواړي زده کړي. پاتې 95% ملګري چې کوم یو دي، هغوی فقط کاپي پیسټ ته تکړه دي. دا په ټول عمومي کې داسته، ځکه موږ یو څه غلط نیسو، جدي ورته نه یو. فکر کوو چې ولا دا کاپي که دا پیسټ کې زوږ به وګوري او رابشي تا ته او ته به ګټه ترې واخلې. نه، نټورک مارکیټینګ د نورو مسلکونو غوندې، د نورو تجارتونو غوندې وخت اړتیا لري. دا تجارت په اوله کې ډېر زیات سخت وي، اسانه نه وي. زه تاسو ته باید ډېر زیات صادقانه ویم. ولې؟ دغه مسلک کله چې تاسې پرمختګ پکې وکړئ، تاسې تسلیم نه شئ، یوه ورځ داسې راځي چې تاسې شاته وګورئ، ووایئ چې شکر چې زه پښیمانه نه شوم، ادامه مې ورکړه او کار مې وکړ. ولې؟ ډېری تجارتونه په دغه بازار کې د ټریډیشنل بزنس او د نټورک مارکیټینګ یو فرق هم دی. هغه دا چې په ټریډیشنل بزنسونو کې اولو کې ښه ګټه یو بزنس کوي یا ښه تاوان کوي که نه، یا مخته ځي. ولې په نټورک مارکیټینګ تجارت کې داسې یو ځای چې تاسو زحمات وباسئ، هغه حتما نتیجه راولي. ولې که نه کال پس کال، نه 2 کاله پس، 3 کاله پس، 4 کاله پس حتما
تاسو ته نتیجه درکوي. نو د خپلو توقعاتو اداره کول او صبر درلودل دا هغه څه دي چې تاسو ته پرمختګ درکوي او تاسو بریا ته نږدې کوي. د بل بریا ته چکچکې ووهئ خو خپلې بریا لپاره زحمت حتما وباسئ. ما تاسو ته وویلې چې هر څه وخت ته اړتیا لري. نو د مثال په ډول د روم امپراتوري په یو ورځ کې نه ده جوړه شوې. د نړۍ ډېری تجارتونه همداسې دي، کلونه کلونه هیڅ ګټه نشي کولی. ولې؟ وروسته ښه ګټه کوي. دغه شی په نیټورک مارکیټینګ کې ما تاسو ته ویلې که نن نه سبا، سبا نه بل سبا، سبا نه بل سبا، خو حتما نتیجه ورکوي. یو بل څه چې اکثره وخت د نیټورک مارکیټرانو یا هغه کسان چې نوي نیټورک مارکیټینګ ته راځي او اخره کې بیا ډېر زیات هغه پښیمانه وي، هغه دا ده چې موږ هغه خلک چې په سنتي کاروبارونو کې مصروف دي هغه خلک دغه بزنس ته راولو او هغوی ډېر زیات سطحي فکر ورته کوي. نه سختۍ مني په ځان، نه د خلکو سره په خبرو اترو کولو باندې فکر کوي، نه خپل سکلز باندې فکر کوي، نه لیډرشپ باندې کار کوي، نه د چا نه پوښتنه کوي. ولې کله چې ناکام شي بس بیا به احمد تم ناست دی ولا دا کار خو ټوله دوکه ده، بیا به محمود نه ناست دی ولا دی کې پاس خلک ګټه کوي نور ګټه نه کوي. ځکه دوی ورسره سطحي فکر کوي. او هر کله چې تاسو یو څه ته سطحي وکتل، د پاسه نه وکتل، نور ته تیر شوئ، تاسې مات شوئ، تاسو ته آواز شي. نو زه ټولو ملګرو ته واضح وایم شاید تاسې په نیټورک مارکیټینګ په اول ورځ، اول هفته، اول څو میاشتو کې عاید ونه لرئ او یا هم تر ډیره وخته پورې دوامدار عاید ونه لرئ. ولې؟ څومره چې تاسو دې بزنس نه توقع لرئ همدومره بهترین دی، همدومره غټه پیسه پکې ده. دا اوس موږ او تاسو لګیا یو د 20,000 ډالر نه ډېر پی آوټ کېږي. تاسو لاړ شئ بزنس فار هوم کې ووهئ، تاسو ته مستقیم راشي. نو کله چې هر کله راځو توقعات کنټرولو، کار کوو، زحمت باسو، ټیم جوړو، نو افکار او هر څه سره جدا دي. معنا دا چې د هر چا ګټه د هغه د افکارو په اندازې ده. څومره تاسو افکار لوړ ساتئ، څومره تاسو خپل افکار روزئ، څومره تاسو ځان توقعات کموئ، هماغومره کار ډېر کوئ، زحمت ډېر باسئ، نو حتما د هغه چا نه چې ګټه یې ډېره ده ستاسو ډېرېږي او تاسو پرمختګ کوئ. زه تاسو ته وایم په اومیګا پرو کې خان نیټورک چې ټول د ستوري صاحب د لاس لاندې راځي $1 ملین بلینګ په دې یو کال کې اومیګا پرو ته ورکړی. په ټول نیټورک کې فاسټسټ گروث نیټورک چې دی، ګروینګ نیټورک چې دی هغه د خان نیټورک دی. زه خان صاحب ته، ستوري صاحب ته د دغه بریا ډېره زیاته مبارکي وایم. د هر یو نه چې دلته ما سره دي په نیټورک کې زموږ سره کار کوي ډېر زیات مننه کوم. ملګرو هیله کوم دغه میک مو بند ساتئ. نو راځو دې ته چې اخري 5مې برخې ته د نن ورځې لپاره ژمنه وکړئ. مارکوبان وایي د وتلو پر ځای د ژمنې ستراتیژي غوره کړئ. یعنې یو څه چې تاسو پرېږدئ اول باید هغه ده چې راځئ نو باید ژمنه وکړئ د ځان سره چې زه به دغه برخه کې ځان رسوم، زه به دغه برخه کې پرمختګ کوم، زه به دغه برخه کې مخې ته ځم، زه به ځان سره د زرهاو خلکو ژوند بدلوم. زه په عموم کې ډېر ملګري پیژنم ما سره راغلل، شروع یې وکړه، 1 ورځ 2 ورځې 3 ورځې کار وکړو او پرېښو نور. ولې دوی په دې فکر باندې راغلي چې یو میاشت به دغه ته ورکړم، که ګټه مې وکړه ادامه وورکړم، که ګټه مې ونه کړه نو به پرېږدم. د مثال په ډول موږ به تاسو یو اپارتمان جوړو، د ده لپاره کارګر ته ضرورت دی، سیمنټ ته ضرورت دی، یو ټیم ته ضرورت دی، دوی کار وکړي او وخت ورکول ته ضرورت دی. دغه مثال په ګډې ځان موندنې کې هم دی. که چېرې تاسو تعهد ونه لرئ نشئ کولی چې یو څه ترلاسه کړئ. یعنې ژمنه ونه لرئ، تاسو تعهد د ځان سره ونه کړئ چې ولا زه به په کافي اندازه دغه څه ته وخت ورکوم، د ورځې 2 ساعته وخت ورکوم، د میاشتې 2 ساعته وخت ورکوم، څومره خلکو سره خبرې کوم، څومره فیډبکونه اخلم، څومره اپ اینډ ډاونس راځي، څومره خنډونه راځي، د ټول مقابل کې باید زه څنګه ودرېږم او څنګه صبر ولرم. دا هغه شیان دي چې موږ تاسو سره مرسته کوي پرمختګ وکړو. زه تاسو ته یو څه غواړم واضح ووایم د خپلې تجربې په اساس باندې چې زه لرم. که تاسې یو کال دغه مسلک ته وفادار پاتې شئ، ژمن پاتې شئ، هر ورځ زحمت وباسئ، هر ورځ د 3 کسانو سره حد اقل وغږیږئ، هر ورځ د 3 کسانو سره فیډبک واخلئ، هر ورځ 3 ملګري چې تاسو سره راغلي دي هغه وروزئ. فقط دا نه چې تاسو کسان ان کوئ نور پرېږدئ، نه، ویې روزئ، زحمت ورسره وباسئ، په ځان شپه ورځ یې وکړئ، څومره چې کولی شئ وخت ورکړئ.
او مخې ته لاړ شئ. نو بیا تاسو راتلونکي 4 کاله وګورئ تاسو څومره پرمختګ کوئ. په 15 کالونو کې تاسو مالی ازادۍ ته به 100% کې رسېږي. آیا دا په دې نه ارزي؟ هغه خلک چې 40 کاله کار کوي 50 کاله کار کوي مالی ازادۍ ته نه رسېږي، ټول عمر مشغول وي 9 to 5 وي، سهار 9 بجې کار ته، مازدیګر 15 بجې راځه، نو کورنۍ ته وخت نه، ملګرو ته وخت نه، د لایف سټایل وي او بل دې بیلونه به پکې ورکړي، کور کرا به پکې ورکړي، هر څه پکېږي، ولی مالی ازادۍ ته پکې نه رسېږي. ولی که دغه 15 کاله چې موږ تاسو اوس ځان ته ټارګټ کوو، اوس پکې زحمت باسو او مخ ته ځو، دا د هغه چا څخه چې 40 کاله کار کوي، سهار 9 بجې ځي، مازدیګر 15 بجې راځي او نور هیڅ اراده نه لري، کوشش نشي کولی، نه کوشش غواړي وکړي، فقط د خپلو بیلونو غم ورسره او دغه کار ورسره، بیلونه به ورته وشي، بل به ورته پی شي، ولې لایف سټایل ورته نشته. د لایف سټایل جوړولو لپاره تاسې حد اقل 15 کاله دغه سند ته ورکړئ. زه درته همدا نن وایم چې بیا به هغه ورځ همدغسې به کښېنئ، وبه وایئ چې یو ورځ یو چا راته په زوم ویبینار کې ویلې چې 15 کاله زحمت وباسه، باقي عمر مزې کوه، ژوند کوه، خپلې کورنۍ ته وخت ورکوه، لایف سټایل دې برابر کوه، پرمختګ وکړه. دا هغه څه و چې د نن لپاره فکر کوم کافي دي. هغه څه و چې ما تیار کړي دي، لا نور هم لرو، بل یکشنبې ته په همدغه وخت باندې همدغه ملګري چې موږ سره دي پرمختګ پکوو، مخې ته ځو. ولې دا به زموږ هغه پای نه وي، دا به زموږ ډېر شروع وي، ډېر زیات سر دی. موږ او تاسې مخې ته ډېر زیات لاره لرو. موږ او تاسې به هره ورځ کار کوو، موږ او تاسې به هره ورځ زحمت باسو، موږ او تاسې به هره ورځ پرمختګ کوو او موږ او تاسې به دومره زحمت باسو چې د ځان، د کورنۍ، د خپلو خلکو، هغه خلک چې په افغانستان کې غریبانان دي، د هغوی د ژوند بدلون لپاره باید موږ او تاسې نیټورک مارکیټینګ کې کوشش وکړو. هغه خلک چې په افغانستان کې دي، هغه خلک چې غریب دي، د هغوی د ژوند بدلول لپاره ما او تا باید نن دلته شپه ورځ سبا کوو، ما او تا باید موږ دلته کار وکړو، زحمت وباسو، تر څو ژوند ښه کړو او وشو کولی ډېر عاید ترلاسه کړو، تر څو وشو کولی په ازادانه ډول باندې خلکو ته هم ورکړو، تر څو هغوی ته هم که بزنس وغواړو بزنس ورته جوړ کړو، هم که صدقه وباسو، تر څو ټول وشو کولی په ګډه باندې د پرمختګ په لور لاړ شو. نو ډېره زیاته مننه.